اسمه شاو خبرو شروع په بار ده خاصه اخلاقو کې رسول الله فرمای چې درې سو شپته خوینه دي چې کله صحیح حساب بچای کې موجوده شي داخله بزمن الله جنت لګوش او موږ تاسو باندې ډیر مشفق او زیات مشفق هغه د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې دغه طریقې موږ له خدای له شپای کې زموږ د دنیا او د قبر او د آخرت د ټولو کامیابی د شی قران او سنت لا ترغیب او د الله رسول سره رابطه ابو بکر دا خبره کړې ورضی الله تعالی عنہ چې یا رسول الله د دې خوینه بچي سما کې موجوده ای کبه نه حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورکړي چې او تا کې دا ټولي موجوده دي دلیل به دې باندې شي د مسلمانانو دویم مشر په دنیا کې د جنت زیره چې ورکړي شوی دی او د رسول الله څخه اولنې خلیفہ سیدنا ابو بکر دغه نور سبه عمر بن الخطاب عثمان علي و غیره دي ټول کې دانه کې موجود دي ځکه زمونږ الله دې نبی لري ورکړي وو څه پاره کې ویل شو د ترغیب باندې نه به یو بل خبره کېږي غدا چې کله یو سړي تاسو سره احسان وکړي نو ته دغه بدله الله ور خلاص کا رسول الله فرمایي یو سړي ته هدیه راوړه تحفه درکړه نو کوشش دا وکړه چې دغه نړۍ اعلی او قیمتي تحفه ورکړي او کاغنی دغه مثل کمیسه نه نشي ورکړي ناس تشکریه وکړه چې لکه دې صاحب دا موږ لراوړي دا والله دې اجر ورکړي په نفس دې ذکر باندې دغه دا بدلو د حق الپرش ځکه دین د اسلام د عدل دین دی د انصاف دین دی انصاف او عدل لا دی شي اقا انسان له سره دا بدلو ور پوره کی نو بده کې بر سلف صالحینو باج واقعات موږ تاسو بیان کو په دې طریقه باندې رسول الله د باز احادیثونه چې کله یو سړی د چا سره احسان وکي او غل صحادیه او غیره ورولېږي به دل کوم عمل پکار دی چې دغه سره وش کومه طریقه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو خپل به دې عمل سره دې انسان ترغیب او شوق راځي د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي هغه د عائشه بینه د رسول الله بیبیوا او د امت مسلمه مور زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره زیات مینه وا عمرو بن العاص فرمایي چې ورسمه د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله طالب د ټول انسانانو کې څوک ډیر محترم دی وی عائشه وی به څوک وی پلاری وی به څوک عمر وی به څوک ابو عثمان علي وی اخري څه پاتې شو چې اسنه زبر ګډي روسه پاتې نشم نو د عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی چې هغه به هدیه قبل ولا ويثيب عليها او به باغی باندې بدلم ورکوله څه مطلب یو په هغه درې سو شپې ته خوینه کې دا خوې دی چې سره تعالی هدیه درکې هغه قبول کا او کله چې دی واقعست او قبول دې کړه نو بیا به بهترین عوض اغله ورکای که بهترین نه نو به خیر ده کته او کدی وسم نه به نفس په خپل باندې تذکره وکا لیکن دا هدیه قبل اوله درس مجمل د تشریح دا چې رسول الله له باز خلکو کفارونه هدیه قبول کړی دا او باز خلکو نه نجاشی فاشانه قبول کړه سليمان عليه السلام دی وبل چې قبول نه کړه غیرت کړه دغه تطبیق دار تقریبا یو اتلس احادیث د رسول الله په دې موضوع کې شته چې کله یو سړی کافر دی او حربي دی مسلمانانو سره په جګړه کې او ډګر کې واقع دی د دې انسان هدیه قبل ول به اسلام موږ له دا وایي چې دا بنا اخلي دا ناروا ده ځکه هدیه قبل ول دا د محبت علامه ده او د انسانانو سره د اسلام د خوانه موږ له دا ځین سازي کولای کیږي چې مقابله وکړ ده جګړه او دښمنی او عناد لیکن کچرته یو سړی کافر دی او حربي نه دی لکه په تور مثال د سکان اندوان و غیره او د تر شی هدیه درکې حلال اسلام به موږ له دا وشي قبول کا نو حدیث کې راځي رسول الله به هدیه قبول کړو به په هغه باندې بدلا ورکول نو کله چې انسان هدیه واخلي او دې په مقابل کې به ایسا غبر انسان له عوض او بدلا ورکړي چې انسان مزمن الله جنت ته بوزي ځکه جنت خپل شرایط او اصول لري ربيعه
بنت معوذ نقل له یو ورځ زه د معوذ نه ولېګلم رسول الله له چې یو لوک اسما سره پای کې څه لندې کچوري او د پاسه ور باندې تراوا بادرنګ د الله نبی چې هغه باندې تریو بادرنګ سره ډېر مینه و وکړه چې دغه خو وراله منو دغه خو کې یو شی او چې هغه بحرین نه چور تر وړه وې د خپل د ما چور د کوم هدیه ورکړه فملأ رسول الله د خپل لسره ډک من هدا غینا او به مال راکړه صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې موږ له داسې انسان وکړه چې ګوره دغه زنانه د وې دی د رسول الله خواله څه کجوري راوړي دی او پاګې باندې څه تری دی بادرنګ دی د الله نبی د زنانو د مشوم هم سره ونه لګل بلکې هغه چې د بحرین نه کوم میوه او غیره شهر هغه نو هغه نه لاس دکې او دله په دې لوکي کې خود چې د ځان سره وېسه څه مطلب ستاسو د خو کې غونډې دي او هغه وړه مشوم راولېګل ستاسو خپل څه ترکاری راولېګل څه میوه راولېګل نو ته کوشش دا وکړه چې دغه نه دا قبول کی او به دغه په کاسه کې یا په لوکي کې د څه شی ستاسو خو نه مور کړی چې ایسه غور باندې خوشاله شي د تعلیم د رسول الله دی دلیل به دې باندې چې دین د اسلام هغه د ورکړې دین دی دین د اسلام بدانی چې لګراکا انبیاء علیهم السلام چې راغلي هغه د ورکړې والا و یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا خبر وکي چې نشته حقدار د بندګۍ واخلې دا توحید دا ځان سره روان کړي یو بل روایت کې راځي موسی ابن رباح فرمایي سمعت مورد لدي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله فرمایي چې ان الحدي رزق دا حدي الله د خوانه رزق دی فمن اهدي له شيء وشاله شی په هدیه کې راوړل شو هغه قبول کی او غره دی دغه نه به ورکی رد کوي ما ورسره برشه اگر کوم امر غونې شی ولې نه دا د الله سبحانه تعالی رزق دی درکړی شوی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي چې یو مال تعالی چادر کې او تا د استرګ وراړول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په جیب کې به تور مثال مال دی او تا خپل استرګ الته بندي کړی نه دي چې دا به وسنګ راخلم د خپل جیب کې بهش استعمالګر دی مؤمن او تعالی ویل چې زما خو د عمل قبول کو هغه حلال مالو نو رسول الله فرمایي چې ته دته واخلا وجدا چې دا خپل سترګې دلته باندې کړي نه وي هغه تاسو سره بده باندې مینه محبت زیاتې رسول الله فرمایي دا د الله رزق دی اخلي وي خو به ته غره ورکا او بل حدیث کې راځي سعید ابو معشر فرمایي چې ما د سعید نو ورېدلې دی هغه روایت پیش کړي د بهرانه صاحب نه رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړئ فإن الهدیه تدا هدیه شدا ودا د انسان د سینې هغه کینا او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی نه غني یو غونډې لجارت هده بل غونډې د پاره و ان کان اگر ک د دې ګړه د خو د هغه اډوګو په دې منځ کې چې کوم دغه د خو په اخر کې دا کوم اډو کې دغه منځ کې چې معمولی غونې وکول نه دی چې تعالی راولې ګرنده به عقل ورکړي بینه چې مړ دین لا څه ضرورت دی چې دا یو پټه وکړې ما خو راولې ګل او درشه معمولی یو مړه دراولې ګل او دوه درې کجوري دراولې ګل یو 100 روپۍ مان راکړې دې څه ضرورت دی کراکې به خډر راکنه رسول الله فرمایي دا حاجت والا قانون درې کتا سره د چا کینی او هغه د هدیه ورولې ګل هغه کینه سره ختمي کی دغه خبره به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بعد دغه نه بسمنګ الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې دا جنت د داخله دوی بهترین عمل یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولېږي فإن الهدي دا هدیه شدا تو صاحب معنا ختمي د زړه کینه او غصه یو شړې دي او تاسو سره ډیره سخت ورانه ده کینه کې راغلي د اراده د مقابله لري د الله نبی فرمایي ک علاج داري چې څه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې هدیه لګلو به ایسره هغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي د څومره مشفق نبی دی او تاسو دې وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی دا خبره دي خلکو غلطه لږه دا ګورړې د نفرت دین دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشروا خلق الذين ورکو نفرت کې مراولي لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې منی نه وایي چې دشمنان دا وایي چې دا خو د نفرت دین دی دا خو د غیرتی دین دی او د کې شرط سره مینه موجوده نه ده او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیره بینون کې کتاب المحبه محبت خلک د اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلک د اسلام نزد کوي او به د ټول انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم
چې هغه د ټولي دنیا له اخلاق خودلې دي تربيته خودلې دي په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علي شه فرمایي وتحاد تاسو بل هدیه ورکي تحابن من بم دیو بل سره پیدا شي او به ویلې جګړې مکوې فتباغو کې نه دیو بل سره به سکینی به پیدا کوي هم مولي خبره باندې ورانه جوړوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایي په ورځ قیامت د الله په نسبت باندې بدترین انسان هغه چې په مولي خبرو باندې چنګيږي همیشه موږ تاسو پښتنو په اصطلاح باندې بې دی بې چې موږ غوته وروړي بسندې کې 12 بجې هیڅ ځا خپکی د الله نبی فرمایي په دې باندې کینی پیدا کیږي په ځای دې باندې چې ته بې کېږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو راولېګا هیڅ بر جانب مقابله سره مینه پیدا شي یو بل حدیث کې د امر عائشہ بین نقل له رسول الله فرمایي چې تحاد تاسو هدیه یو بل لور کې نشته مینه بم پیدا شي بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بیبیره هغه فرمایي و اني زچم هدیه ورکوم علی صلاه بدری طریقو باندې یو هدیه بدلی ده موږ دا خو نه غواړو چې سره په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدیه ورکړو شنو کوشش دا وکړي چې داغه نه بهتر ورکا ځکه دا بدله ده وهدیه او بدله هدیه ده اريد بها وجه الله چې باغی باندې رب العالمین دا مختلف کې دي شي د الله لپاره ورکړه نه پاګه کې چرته بدله قبول کیږي او نه به مننه او نه تشکر عائشہ رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چاله هدیه ورولې غل به ته طلب هم نه کو چې موږ له دعا وغواړه لکه اوس موږ اوس اکثر ملګری دا وایي چې لکه دغه شی ځان سره ولا دعا کوه صاحبہ عائشہ رضی الله عنها غیبه دام نه کو اسنه چې د الله مال پای وس کې ونه ګرځي او هدیه د څه هدیه ده چې زه پاغه باندې بچ کول اراده کوم وېزه دا خو کنه کړم چې ما بارک ویلې شي مګر دا خبره چې خیره یره دا پلانې سره خډیر بخیل لې من حدید ولورلې کو ته موږ نه لګی نه حتی تر دې پوري بکر ابن عبد الله فرمایي سمعته ما اريد لي وهب ابن منبهنا وترك المكافات من التثفيف چې کله یو شړې تعالی هدیه راولېږي او تا ورته هدیه ورنکړه اگر کدا ذکر ولې نه وي تا ګور نقصان وکي هغه سره څونه مینه محبت کار کوي او دا هغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ شی نشي ورکولې یو تذکرہ خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودغه کلمه استعمال کې جزاکم الله په دې کلمه باندې تا دا ټوله بدله ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړی لري دا ورونه نقل دی هغه عائشہ رضی الله عنها نقل کوي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ومن هغه څوک چې هغه هدیه یا نیکی ورکړې شو بدله دی ورکی ومن لم يستطيع او څوک چې دې بدله طاقت نه لري به دغه تذکره وکي فمن ذکره فقد شکره چا چې دا تذکره وکړه دغه شکر وېستو او چا چې ځان مونږ کې په هغه څه باندې چې اصل کړي نو د دې شي لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړي دی د خلکو له دا وجه لکه زده شي عمل کوون کې د شي حدیث خلکو له ورکوم او دا کوم د دې شي لکه د دروغ جامې چې شړي اغوستي او خلکو له وجه داس مخبل ده دلیل به دې باندې چې کوم کار دې کړي هغه راوړل کېږي دا د يهودو صفات دي چې کار نه کړي هغه خلکو نه طلب کوي چې تاسو زما تشکر او مننه وملئ دا به قطاده نقل لې وې د نجاشي پاشه وفد راغی رسول الله قال قام د الله نبی او چې د دې ملګری په خپل خدمت کو ګور امیر المؤمنین دی امیر المسلمین دی امیر الانبیاء دی امیر المتقین دی په ټول انسانانو کې بهترین انسان زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشي پاشه ملمانه راغلی دی وفد او د خپل خدمت لولاړ دی ودرېدو صاحب خو پرېدا وی فقلنا من ورته ویلې یا رسول الله ترې خلکو له بدله ورکي ستا ملګری موږ موجود د خدمت باید منګه وکړو نو قال ذا الله نبی ویلې انهم كانوا لاصحابنا مكرمين ودا چې اوس ما د ملګرو ډېر عزت کوونکې و چې کله ما جعفر صاحب دی ورولېګل حبش ولا دین جاشي پاچا دا ډېر خدمتونه کړې زب څنګه دوی خدمت کوم چې سره زما ملګرو خدمت کوي څه مطلب ستا ملګری به یوځای کې او څخه دغه اکرام کوي او د اعزاز کوي چې کله دغه ملګری ستا خو له دغه خدمت به کوي چې په خپل به دغه خدمت لا ودرېږي وجدار چې دغه بدلره د سفینه نقل له دا شماد رسول الله نور دي هغه ویلې تهادو هدیه ورکوي ودا چې دا محبت دوشند کوي او دا کینی د منځوړي انس بن مالک هم دغه خبره کړې ده چې رسول الله فرمایي هدیه وبل ورکوي فإن الهديه دا هدیه ورکوله لګیو کجې ته ودا د انسان د زړه کې نه ختمي او دغه شمینه پیدا کوي یو معمولغه نشه دی ورنه خو لیکن دا ته والا حدیث کې رسول الله نبی له شی پیش کړي ایسه به واقصو
به بچګل سره د غیسن لاړو خپل به دغنو نه به بل چلی سحاجه کې د مجاهد نقل دغه شریح د انسانو دا شریح د علي سي ملګری دی ابو المقدام الكوفي اکثر غزواتو کې د برخه خاصه ثقه تابعی دی سجستان کې دا وفات دی د عبید الله ابن بکر سره تقریبا سنه 28 کې ودا شریح د انسانو اذا اهديت له هديه چې چا بدل هدیه راولېګنه لم يرد الطبقه و اغلو کې به نو واپس کول ده الا وعليه شيء مگر باقي باندې به پاسه د خانه خامخې شي کې خودل کېدو چې لکه څنګه دي ګوندونو موږ دا شعر کړی څنګه موږ شي خالي ولېګو درو شریح عمل زموږ سره سلف دي دا ابو علي البيروتي فرمایي یو ورځ ابراهيم ابن ادهم له هدیه وړاندې کړې شو دا سره هیڅ شی نو څورته هدیه پیش کړې شوی به هدیه والا یو لوکي کی وجه شاخه وکړه چې ور سره نو اخر د خپل چپنه وا وې دیم د سراويستو فجعله في الطبق وإيس بدلوکي کی خدا وبعث به اليه او ویل چې دا هدیه چا مال له دا مقص لري دا برته ورکا خپل چپنه ورکړې قیمتي یو خدای قیمتي چپنه او بل خو معمولی غو نشي چې هغه د په دلوکي کرا لګل کی چې هغه ترکاری دی یا هغه میوه ده پاغي باندې چپن باندې په منونو دغه هدايا او دغه شینو بکیږي خو لیکن دعي وزر خلاصو چې خیر د ورکړې شو چې د اصلي خالص لړ نشي بلکې دا ورکول پکار دی د دې وجنه د عبدالرحمن بن عبد الله نقل له وید اقبل سعيد بن العاص يوما دې خبر لک توجه کوي څومره د اسلام د مینه محبت دین دی وی سعيد بن العاص ورځ روانو جمعه لا اکی واز روانو په لار باندې فقام اليه رجل من قريش د قريش ملګری وسره په لار کې روان شو فمشى عن يمينه دي کی طرف له روانو فلما بلغ شكل د دوړ ورسره سعيد سم کورلا نو التفت اليه سعيد ورته مخ راواړو فقال ویل چې ما حاجتك صاحب څه حاجت دی زیدی جمعه نه کول روانو مته ما په کی طرف باندې روانو یې ما سره څه حاجت دی څه کار دی نو قال وی دې سړي ورته وی لا حاجت لي زما تاسو سره هیڅ حاجت نشته ما ته ولې دي چې جمعه نه واجب روانو نو استاد اکرام او د اعزاز لپاره زم سره روان شوم چې زما ملګری ولي واجب پرې زیاده دا بدله پورا کما فقال سعيد وسعيد خپل غلامان له ویلي ما زلنا عندك زمنګ د بار تاسو سره بدیږي چې شي تیار پروت دی قال غورته 30000 تقریبا 10000 روپۍ دي 10000 روپۍ نو قال وی د خپل غلام له ویلي ادفعها الیه وداس ما دي ملګری لا ورکا دسما اکرام کړي چې د زمنګ د جمعات نظم د کور سره زما د اکرام د پاره راغلي دي زری دی بدله ورکوم د 10000 روپۍ در بده جيب کې کړه چې اکرام شي اسګر سلف صالحین دې مینه محبت لګوري موږ ته څنګه څه خو لرو چې په یوځای کې څنګه دوم کسره مخامخ شو ایسه زم راخی چې لکه دا ول راغی دا بوز موږ سمره ډوډۍ دلته خوري او حالانکه هغه خپل قسمت په شراغلی دی له ویلې شه د اهل سنت والجماعت مشران او دی له ویلې شه د اهل سنت والجماعت والا ابراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز هغه فرمای وی خرجت لابي وی ما دې پلار لا راوي سه ورځ هغه جایزه نو مال امر وکړي چې دا د خاص خلکو لپاره ورکو اهل بیت ولا وی سم دا کار وکړي به ویل چې لکه څوک پاتې شو چې زموږ دماغونه پاتې شوی لکه به تور مثال مشر د کشر لوی چې زموږ بری خپلوانو کې څومره ملګری دا ټول دعوت کوي به په یو ملګری باندې आवाज وکړي چې لکه پلانیا ته سوچو که څوک پاتې نه زموږ بری ملګرو کې قلت ما ورته الله نه قال ویلي او بالکل سیدا ته خو وای چې نه بلکې یو سړی چې هغه څو ورځې ما سره مخامخ شو په لار کې کومه باندې یو کړته سلام ویلې دی نو چې کوم وخت هغه سلام پتا باندې ویلې دی وی په ما باندې ویلې دی دا خبره تا مال کړې ده او هو وی هغه د پاره ما لس اشرف ور ولېګا ګور صرف د خپلوان له د خپل زکات یا د قشر هدايا و غیره لګل دی بچی له ویل چې لکه څوک پاتې لري پاتې نسبت پرې ملګرو کې یو کس پاتې هغه څوک وی ورسته ویل ز په لار باندې روانه مزمه یو سړیو په دلاره تیرې دوه ما باندې سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او هو د ما سره ډېر لوی احسان کړی دی ته د لس دنانی راواله او اغله ورکا دله ویل چې د سلام بدلا دله ویل چې د جنت داخله دوه پر اسباب د جنت په څه شي چې موږ لا اله الا الله وربه خیر جنت لبوزو دین د اسلام دغه خوینه موږ نه غواړي رسول الله دا موږ له بغوته کړی دی کدا خوینه د سیمه محبت د مؤمنانو په مابین کې تاسو سره موجوده شو تاسو ګوره د جنت والا یو کدا خوینه درکې موجود نه کار غوړه به خرابېږي سړی به بل طرف روانيږي د محمد بن سمنه نقل له
وی ابو عینه ابن محلب ورسول وته مروان ابن الحكم ور بس روان شو هغه مخ روان دي وی په دې وخت کې د سره کوزه وبوي فلما فرغا وی شکل هغه فارغ شو خپل او دسنا وی کاته شګوري او سړی د خواله ولاړ دی نو قال ورته چې ما حاجت وسکار دي چې ما خواله تني ولاړ قال دا فرمای جئتک بكوز من ماء ما طالب کوزه وبره او زه پوینم چې تاسو سره لوټه ده تا چې کله به تور مثال ضرورت پر کول د پاره بار لاړی او دلته یو د سودي زیر پر راتلی وبنوي نو ما په ځړ کې دا ویل چې دا سویب را روان دی دغه مخره دا لوټه ورته ډاکه خو چې کله د خواله رالم تا خپل د کور نه لوټه راخصه وا بل می اس غرض نو قال غورته سبحان الله پاک د الله رب العزت د هر قسمه نقصان دا تاسو څومره اسما اکرام وکي فامر له ب300 جریب و 300 جریب اسمکا د ورته وری کله چې داس مار خوانه تعالی هدیه شو 300 جریب اسمکا عمر رضی الله په خبر کې اسمکا الله هغه ټول هدیه کړه صدقه کړه نبی کریم علیه السلام د عائشہ رضی الله عنها خو راغه ورته چې هغه ګډه لارو شي صفات ده وی ویل یا رسول الله ټول خدمت یو لاس پاتې دي وی ټول موږ لا پاتې بلکې دا یو ځای موږ لا پاتې دي ځکه دا موږ خورو نبی کریم علیه السلام ضرورت پوره کول لتلو عبد الله ابن عباس وړي کې بچو هغه لوټه واقع سالته کې خدا وی چې کله بار وو د خلکو نه پوښتنه وکړي د کور والا نه چې دا کار چاو کې ابن عباس ډېر د خیر دعا وکړي یا الله وی دل په قران او سنت کې مهارت ورکا د دې وجنه ابن عباس به خلکو ترجمان القرآن د قرآن ترجمان نو نن درس کې من او تاسو بدري سو شپته خوونه کې دغه خو ویلې چې وسړې زمنګ سره کومک وکي کاغه د مال وی کاغه د سلام وی کاغه د احسان وی کاغه د لار د ملګرتوب وی کاغه د عبادت رسول وی کاغه ارخ په ولی ولې نه نو موږ له پکار دا چې داغه په مقابل کې موږ داغه نه زیات ورکو یا داغه سره برابر ورکو کاغه نه نفس په خپل باندې یاد کو چې پلاني سړي ماستر احسان کړي الله دې ورته بدلا ورکي نو په دې خو باندې الله رب العزت موږ تاسو جنت لبه موږ داخلي او کدا خو نه شرط موږ کې موجود نشي ګوره به جنت داخله ډېر ګران دي رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې خو نه راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه